سلامونه وخت مو بخیر دوستانو، په دې هیله چې روغ رمټ باسي. په نننۍ ویډیو کې دوستانو موږ به د جیمیل او یا هم ګوګل اکاونټ جوړو. هغه لپاره لومړی تاسې خپل براوزر خلاص کړئ. ما دلته تیار کروم براوزر خلاص کړی. هغه نه وروسته به بیا دوستانو دلته ګوګل کې به جیمیل ساین اپ او یا هم ګوګل کریټ اکاونټ باندې به ولیکو. ما دلته ساین اپ ولیکه، نو تاسې هم همداسې به ولیکئ. هغه نه وروسته به دغه لومړی اپشن چې دی په دې ځای باندې به کلیک وکړو. بیا به دلته کریټ ان اکاونټ په دې ځای به کلیک وکړو. کریټ ان اکاونټ باندې کلیک کول نه وروسته به بیا دلته دوباره کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړو. بیا به موږ نه پوښتنه کوي چې تاسې خپل شخصي استعمال دپاره استفادې دپاره هغه جوړوئ اکاونټ، که د ماشوم دپاره او یا هم کوم کاروبار او یا بزنس دپاره که نه. نو زه دلته فعلا ځان دپاره شخصي استعمال دپاره کوم. هغه لپاره فار مای پرسنل یوز باندې دې ځای باندې به کلیک وکړم. کلیک کول نه وروسته دوستانو دلته موږ نه فرست نیم لومړی نوم به غواړي چې لومړی نوم تاسې څه ورکوئ. زه به دلته میلاد فهیم ولیکم. فهیم لیکلو نه وروسته بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړم. نیکسټ باندې کلیک کول وروسته دلته موږ نه زموږ د تولد تاریخ پوښتنه کوي، مانت یعنی میاشت. نو زه به دلته نومبر ولیکم، ډے یعنی ورځ، نو 03 به ولیکم یعنی دریم تاریخ، کال 1996 به ولیکم. او جنډر جنس مو چې دی، جنس به دلته میل، او بیا به هغه نه وروسته به په نیکسټ باندې کلیک وکړو. نیکسټ باندې کلیک کول نه وروسته دلته موږ ته د جیمیل د خوا نه اتومات ډول جوړ شوي کوم ایمیل ادرسونه دي هغه راته ښیي، چې یعنې دې کې که تاسې لکه دلته چې 2 دانې کړي miladfahim960@gmail.com بیا لاندې همداسې. نو که تاسې غواړئ چې همدغه دوه کوم هغې تاسې ته درکړي دې باندې هغه وکړي، یعنې همداسې تاسې ایمیل اډرس وي، خو بیا خو همدغه لومړنۍ دوه اپشنونو کې یو دانې کلیک یو. که غواړئ چې په خپل خوښه باندې کوم یو جوړ کړئ، نو بیا به دغه کریټ یور اون جیمیل اډرس باندې کلیک وکړئ. بیا دلته زه اوس خپل ځان نه مثلا زما چې کوم د خوښې هغه دی هغه به زه ولیکم او بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړم. نیکسټ باندې کلیک کول نه وروسته په دې بیا به دلته موږ نه پاسورډ پوښتنه کوي. پاسورډ به زه دلته هغه کومه کوشش کوئ دوستانو چې لومړی حرف چې کوم دی هغه باید یا لومړی توری هغه باید غټ اوسي، یعنې کیپیټل لیټرز اوسي. دلته پاسورډ ورکوم، تاسې هم خپل پاسورډ حقوي. بیا نو یو ځل چې مو لیکل ته بیا کنفرم کې بیا رانه پاسورډ غواړي. زه به بیا د سره همه کوم پاسورډ چې پاس ورکړی وم هغه به بیا د سره دلته ولیکم او بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړم. نیکسټ باندې کلیک کول نه وروسته دوستانو دلته هغه نمبر چې تاسې غواړئ چې پرې جیمیل اکاونټ جوړ کړئ هغه به دلته ولیکئ. هر وطن کې چې یاست لومړی به دې ځای نه اما وطن انتخاب کړئ او بیا چې کوم موبایل نمبر یا سیم کارت نمبر چې دی هغه به کې زه فعلا د افغانستان انتخابوم. دلته به خپل نمبر ولیکم. نمبر لیکل نه وروسته به دوستانو په نیکسټ باندې کلیک وکړم او بیا به هغه کوډ هغه نمبر چې تاسې یاد کړی دی هغې ته به یو کوډ ورشي چې 6 عددونو باندې مشتمله دی. زه به هغه فعلا ولیکم. ستاسې سیم کارت ته به هم کوډ راغلی، تاسې به هغه ولیکئ. نو لیکلو نه وروسته به دوستانو نیکسټ باندې کلیک وکړو. نیکسټ باندې کلیک کول نه وروسته دلته موږ نه پوښتنه کوي که تاسې مثلا په راتلونکي کې ستاسې اکاونټ څه مشکل رامنځته کوي یا مثلا د پاسورډ او همداسې نور کوم مسایل، هغه لپاره تاسې ریکوري ایمیل لیکئ. که کوم ایمیل ستاسې د دوستانو یا تاسې که کوم بل ایمیل لرئ هغه پکې دلته ولیکئ. زه فعلا سکیپ کوم، که تاسې لیکه نو بیا دلته ولیکئ، او که نه زه فعلا سکیپ کوم. سکیپ باندې به کلیک وکړم. سکیپ باندې کلیک کول نه وروسته دلته په نیکسټ به کلیک وکړم. نیکسټ باندې کلیک کول نه وروسته اخر ته دغه ځای ته بیا راشم آی اګري باندې چې کلیک وکړئ دوستانو نو ستاسې اکاونټ به جوړ شي. نو دا و دوستانو د نن ورځې موضوع. نو که ویډیو مو خوښه شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو دوستانو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او ودان اوسئ.